ډیر کله کېدای شي چې اینو اورو چې یو تعداد ورونه اعتراض کوي، ولې خدای داسې ونه کړ، ولې خدای داسې ونه کړ، ولې داسې یاستو. کله چې ریشه د قضیې وګوري بیرته راګرځي همدې ته چې موږ نه پوهېږو، علم و معرفت مو ضعیفه دی، د رب العالمین په اسما و صفاتو باندې علم نه لرو. وخت مو د دې ورکړی دی په خاطر باندې چې د خپل علم کې زیاتی راوړ. وخت مو نه دی ورکړی چې په نیک خلکو سره په مجالسو کې کینو، د اهل علم و اهل الله نه کسب د فیض وکړو. دا کار مو نه دی کړی. همدې په خاطر باندې ورځ په ورځ موږ بدبختۍ خاطر روانېږو. نو سوء ظن یا بد ګمان د الله په افعالو کې، د الله په صفاتو کې هغه طبیعتا موږ ته راځي. بیا نو شکایت خوله خلاصو. کله چې د شکایت خوله مو خلاصه کړله نو رب العالمین مهرباني کوي چې هر هغه څوک چې زما په قضا او په قدر باور نه لري، دته نه تسلیمیږي، نو د ما د ځمکې د سر نه دې لاړ شي، د ما د اسمان د سوري لاندې ځان دې وباسي، ځان ته د بل خدای پیدا کړي. که زما په ځمکې باندې ژوند کوي، زما د اسمان د سوري لاندې ژوند کوي، نو الله ته د ځان وسپاري. او الله پاک هر تصرف د خپل په مخلوق کې بې علمه نه دی، جاهلانه نه دی، ظالمانه نه دی، بلکې هغه کې خیر پروت دی. د الله پاک ټول فیصلې، د الله پاک ټول امتحانونه، ټولو کې خیر دی، شر پکې نشته دی. شر خو د ما او تا په ګمان دی. ما بل هفته هم تاسو ته قصه وکړله. زه لاړم جلابات ته، نو هغه ایتام چې د امریکایانو په بمبار کې کورنۍ شهیدان شوي وو، واړه واړه اطفال وو، 8 کلن، 9 کلن، 10 کلن. نو د هغوی پوښتنه مې کوله، ځان سره مې چورت وایه چې پروردګاره ته څومره عظیم ذات یې. پلانونه دې ورته د کافر په مرمۍ باندې شهید کړه، هغوی د جنت راولېږل. او دا کورنۍ، دا خلک د علم نه، د معرفت نه، د دې نه لرې وو. که دغه اولادونه عمل ته غټ شوی ټول به جاهل وو. ولې تا راوستل داسې یو ځای ته چې سهار ځي مکتب ته، ښه مکتب ته، د 12 پورې درس وایي، بیا راځي خپل مسکن ته، هلته ډوډۍ خوري، بیا استاد ورنه ټول درسونه وسلولي، شپې ورباندې حفظ د قرآن کریم کوي. هم تربیت یې جوړ دی، هم علم یې جوړ دی. دا کار خو پلار ورته نشه کولی، دا کار مور ورته نشه کولی. دې کې ستا څونه حکمت پروت دی. سبا به دغه کسانی چې قیادت وکړي، سبا به غټ غټ خلک اوسېږي. په ظاهر الامر کې موږ ته څه شی وه؟ خطرناک حساب معلومېده. که دا پلرونه یې ژوندي وای، شاید قتل به یې کړی وای، شاید غلا به یې کړی وای، شاید بل غلط کار به یې کړی وای. نو موږ او تاسو خو په دې باندې باور لرو چې دا دنیا 2 ورځې دنیا ده، ټول به یو وخت کې ځو د دې دنیا نه، به رب العالمین به د موږ څخه پوښتنه کوي. پس حکمت‌های الهی در تمام قضایاست عزیزان. تو را چرا در اینی زمان پیدا کرد؟ اینجا حکمت الهی است. با شکایت نکو. تو را چرا در افغانستان پیدا کرد؟ شکایت نکو، حتما در خیرت است. پس وقتی که ما راضی شویم با قضا و قدر الهی، با امو اندازه غم و اندوه از پیش ما سر می‌دارد، دیگه با طرف ما نمیاد. و سکون را خداوند متعال به ما میده، امن را الله متعال برای ما میده.